اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې د زړو مکرویانو همکار آسان خدمت څانګې چې له څه مودې راهیسې فعالیت پیل کړی د څه باندې 11500 الکترونیکي تذکیرو، شاوخوا 8000 زیږون کارتونو له ویش او نږدې 15000 هیوادوالو ته له ویش وروسته خدمتونو له وړاندې کولو څخه یې 18 میلیونه او 800 زره افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د زړو مکرویانو آسان خدمت څانګې د عمومي مدیریت سرپرست محمد عمر شیرزی وایي دا څانګه هیوادوالو ته تر یوه چتر لاندې د بېلابېلو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعالیت کوي او تر اوسه پورې پکې 3 ډوله خدمتونه په ډېر کم وخت کې هیوادوالو ته وړاندې کیږي. د آسان خدمت فرق د نورو ځنونو څخه په دا کې ده چې موږ ون سټاپ شاپ په نوم یو کنسپټ لرو چې د یو چتر لاندې عامه خدمات لرو. په تور د مثال چې اوس موږ فعلا 3 خدمات لرو په څنګ کې موږ نور وزارتخانو سره تفاهمنامې امضا کړي دي چې ان شاء الله په قریب وخت کې به موږ ته تر 1500 پورې یا 1400 پورې خدمات موږ د یو چتر لاندې دایره کوو. موږ ته کوم راځین چې راځي د معلوماتو بخش لرو. په اول مرحله کې د دوی نه پوښتنه کیږي چې تاسو کوم خدمات غواړئ. موږ فعلا دلته 3 رقم خدمات لرو، دوی ته 3 رقم ټوکن لرو. دوی چې کوم خدماتو نه استفاده کوي د مغه ټوکن ورکول کیږي. په نوبت ډول ټولو ته یو ټوکن ورکول کیږي. د کارت تولد خدمات لرو، د تذکرې خدمات لرو، د ویش ورسته خدمات لرو. دغه ته موږ ټیکټ ورکوو او دا ټولې ګزینې پکې ذکر شوي دي د ټیکټ نمبر کې. په نورو ځینو کې دغه مرحلې چې دي د دوی مرحلې ډېرې دي او موږ دا مرحلې رالنډې کړي دي. ټول مو یو کس ته مشخص کړي یم، یو کس اجرا کوي. نو مثلا د کارت تولد په نورو ځایو کې 3 ورځې وخت نسی، موږ په یو ساعت کې ورکوو. او دغسې د تذکرې خدمات په نورو ځینو کې جداګانه شعبات دي، هر یو ته به جداګانه مراجعه کوي. مثلا تثبیت هویت ته به جداګانه مراجعه کوي، چې اسناد ته به جداګانه، چې موږ د ټولې پروسې رالنډې کړي دي، د یو چتر لاندې مو راوستلي دي. او د ویش ورسته خدمات هم چنن همداسې موږ ټول رالنډ کړي دي. په نورو ځینو کې مثلا په 10 ورځو کې د ویش ورسته خدمات وړاندې کیږي، موږ په یو ورځ. ښاغلی شیرزی همدارنګه له هغو هیوادوالو چې په بیړه الکترونیکي تذکیرې، د الکترونیکي تذکیرو له ویش وروسته خدمتونو او د زیږون کارت ته اړتیا ولري غواړي چې د آسان خدمت څانګو ته په مراجعې سره یاد خدمتونه په اسانۍ ترلاسه کړي. هغه مثلا چې په عاجله ډول او لازمي ضرورت ډول کوم خدمات ته ضرورت لري، نو دوی د آسان خدمت مرجو ته مراجعه کوي چې دوی ته په شفاف ډول، په اسانه ډول، په عاجله توګه دوی ته دا خدمات وړاندې کیږي. د آسان خدمت څانګې تر یوه چتر لاندې د بېلابېلو خدمتونو د وړاندې کولو، په دولتي ادارو کې د بیروکراسۍ د له منځه وړلو، د پروسو د ساده او الکترونیکي کولو او په شفافه توګه په لنډ ممکن وخت کې د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه جوړې شوي دي. یو شمېر غوښتونکي چې دې څانګې ته د الکترونیکي تذکیرو او زیږون کارتونو ترلاسه کولو په موخه راغلي دي، په دې څانګه کې د خدمتونو وړاندې کول له بهیر څخه خوښي څرګندوي او د دې ډول څانګو جوړېدو په خاطر چې په اسانۍ سره بېلابېل خدمتونه پکې وړاندې کیږي د احصایې او معلومات ملي ادارې ستاینه کوي. دلته آسان خدمت ته راغلی یم چې تذکره واخلم. تذکره خو داسې ده، ما کاغذي تذکره لرله، هلته پاسپورټ ته ما چې عریضه ورکړه، پاسپورټ تقریبا بایومیټریک پورې ما کار ورسولو. هغه تقریبا ډېر جنجالي و کار. دوی وایي چې ته باید کمپیوټري تذکره واخلې چې تا کار ډېر زر خلاص شي. نو زه دې وجې نه اوس کمپیوټري تذکرې ته راغلم دلته چې کمپیوټري تذکره واخلم. ټول کارونه دومره په اصول په نظم روان دي چې کاونټر کې ریسپشن کې تا ته معلومات درکوي، کارډ درکوي د نوبت دپاره. نو په 200 افغانۍ باندې ماته 4 غنټو کې ټول کار خلاصېږي. دا بیخي ډېرې کمې پیسې دي، نچیزې پیسې دي او کار ډېر په اسانۍ سره خلاصېږي. یاره که زه خو درته ووایم چې ما کوم خارجي امتحانونو ته ثبت نام کړی ده، کله مې چې کاغذي تذکره اپلوډ کړې ده، هغه بیخي دوی پیژني هم نه، وایي دا څه شی دی. او دوی ته چې کله کمپیوټري تذکره څوک اپلوډ کړي، هغه پیژني، هغه ریفرنس لري، هغه بارکوډ لري، هغه ټول معلومات آنلاین شته. نو ټولو هیوادوالو ته دا ضرورت ده کمپیوټري تذکره واخلي تر څو آینده ژوند کې ته دوی بچیان دوی د هیچ مشکل سره مخامخ نشی. به خاطر گرفتن کار تولد آمده بودم در این بخش. خبر شدم که اینجا آسان خدمت میتوانیم ما در ظرف 1 روز کار تولد بگیریم. در نخست اول فرم خانه‌پوری میشه و بعدا به تذکره و یک قطعه عکس ضرورت است و ما توانستم در ظرف 1 روز کار تولد خود به دست بیاورم و از دیگه مردمم خواهش میکنم در این بخش بیایم و کار تولد خود تذکره هر چیزی که میخوایم به آسانی به دست بیاورم. د ویلو وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره په پام کې لري چې د روان کال په ترڅ کې په کندهار، هرات، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې هم د آسان خدمت د عامه خدمتونو د وړاندې کولو څانګې رامنځته او فعالې کړي.